هر سپرلي کې به د شین د انګام ته غواړي یارانه د کونړي اسانه نه ده دا کله چې د دې نه حاصلات راټول کړئ دا به بازار ته وړاندې کوئ خرڅوئ که نه خپله یې خورئ دا لیندرې څنګه غاړې ته اچولې ده دې باندې غوزان وله او زړګی کلک لکه سندان شاه یار د رقیب په لورې ځي بیا نه راځي نه هر سپرلي کې به د شین د انګام ته غواړي یارانه د کونړي اسانه نه ده سلامونه مینه او درنښت د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ښه به یاست یو ژوند ته به تیار وئ زموږ سره اوسئ د افغانستان له ښایستونو مو خبرو د ادب له نړۍ مو خبرو او د ورته خپرونو لپاره زموږ سره اوسئ نن هم ستاسې لپاره زو د ښایستونو کور کونړ کې او زو د انګام ولسوالۍ ته ځو د هغې ځي ښایستونه د هغې ځي خلک دا په تاسې باندې ننداره کوو تر پایه راڅخه خپرونه واورئ تر څو چې د انګام له ښایستونو خوند واخلئ سلامونه مې در واخلئ بیا هم ستړي مو شئ یارانو د انګام ولسوالۍ ته راغلي یو د ښایستونو کور یوازې دا نه ده چې د انګام سرسبزه دی او یوازې په شنو بوټو او ونو باندې پوښل شوی د دې ترڅنګ په د انګام ولسوالۍ کې هر قسم میوې لکه مڼه املوک غوزان دغه کیږي اوس نو موږ دلته راغلي یو دلته دغه ملګري د غوزانو د حاصلات یې راټولول دغه د غوزانو ونې دي ملګرو تاسې ویډیو کې لیدلی شئ دغه د غوزانو ونې دغه ملګرو ورنه حاصلات راټولول راځو دې ملګري سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم وروره ښې په خیر وضعیت ښه دی نوم محترم دی څه دی نوم یې عزت الله ده او د همدې د انګام اوسېدونکی د انګام ولسوالۍ اوسېدونکی او د کوم کلي کارکوټ د کلي ښه ډېر ښه دغه غوزان موږ را روانو په لاره کې تاسې مولیدئ د غوزانو نه حاصلات راټولول غوزان نو دغه ستاسې خپل دي هو دا زموږ خپل دی ښه ډېر ښه او بیا دا کله چې د دې نه حاصلات راټول کړئ دا به بازار ته وړاندې کوئ خرڅوئ که نه خپله یې خورئ زه خپله هم خورو بازار ته هم وړاندې ښه ډېر ښه او د دې غوزانو نه علاوه دلته نورې کومې میوې کېږي چې دلته خلکو ډېر هغه د هغې ونې نالې کړي او استفاده ورنه کوي د مڼې دي پالسیمن دي املوکان دي توتان دي نو یقینا چې د نوي حکومت په راتګ سره به سیلانیانو مخ هم د انګام په طرف باندې راستنه شوي ځکه چې مخکې چا زړه نه شو کولی نو اوس به لکه چې چکریان هم ډېر راځي هو ډېر دی بهتر څه ډېر دی مخکې به لږ لږ اوس ډېر زیات دی هو ښه نو درنو دوستانو دا یوازې غوزان نه دي چې زما په لپه کې دي دا د دې خلکو مینه ده دا خلوص دی دغه وړه ماشومه د مخکې نه دا غوزان په لاس کې نیولي دي چې تاسو ته زه دا غوزان در کومه نو د دوی د کور وداني او همداسې د خدای په مینه او خلوص کې ډوب لري بیا هم ستړي مه شئ ملګرو د انګام ولسوالۍ کې ما او دغه یو ماشوم مې خواته ولاړ دی څنګه یې ماشومه ستا نوم څه شی دی عمران خانه څنګه یې دلته نږدې اوسېږې که نه نو دا لیندرې څنګه غاړې ته اچولې ده دې باندې غوزان وله غوزان پې ولې ښه نو موږ خو تر اوسه دا اورېدلي وو چې په دې لینده باندې مرغۍ ایشتل کېږي خو دا ښه کار دی دا پې غوزان ولي نو څنګه خپل ولې که نه پردي خپل
او که ناسې نه چې پردي غوزان ولې او څوک دې ونیسي و ښه نو شعر خو به دې زده یې که نه یو شعر و ښه زه بس کوم شعر چې دې زده یې هغه زمونږ لیدونکو ته ووایه اسمان کې زاڼې دي کتاب کې پاڼې دي زاڼې وزرې لري کتاب خبرې لري کتاب ملګری زما کتاب ملګری دی تا کتاب ښه خوند لري پوهه د ژوند دی آفرین آفرین نو همدا شعور او همدا پوهه دی خدای زمونږ په نوي نسل کې لا هم زیاته کړي یقینا چې کتاب د ژوند او خوند ملګری دی ډېره مننه ملګرو راسره اوسئ پهلوانه ستړی مه شي په خیر څنګه یې ښې حالات د کوم ځای پهلوانه د درګي د دې ځای نه پورته ده د انګام کې د کاسمار کې د سړک کې کار کې څو څه پیسې میسې څوک درکوي که نه ارمان دې څه شی دی غټ ارمان دې څه شی دی دا ارمان مې دی چې ښایسته روپۍ سړی سوار سوی او نورو بیلچه څوک نه خدای دې درکړي خدای دې درکړي ماشومه ستړی مه شي څنګه حالات دې ښه دي په خیر یې نوم دې څه شی دی غوزان در څه دي دا خرڅې دا څو روپۍ خرڅې او موږ میلمانه یو نو موږ له بیا څو راکړي هسې او ماشوم دی نو دومره دا خو چې تا به کړي د ونې نه به دې کړي خواري به دې کړي نو موږ ته هسې څنګه راکړي نه پیسې به درکوو غوزان خو در نه اخلو خو پیسې به درکوو نه ودرې پیسې به درکوو ولې ګوره بیا خواري دې کړي خواري به دې بې ځایه لاړه شي دا خو ډېر غوزان دي که نه ښه نو ملګرو مینه او خلوص وګورئ ویډیو بیا هم ستړي مه شئ ملګرو د انګام ولسوالۍ ده دغه یو کلی دی یو غریز کلی دی نو دلته راغلي یو دلته د دې غرونو په منځ کې دلته چې دی دا یو جوړ دی چې دلته دغه ماشومان راځي د دې نه د پټي موبه کېږي او ماشومان راځي دلته د لمبا په توګه د استفاده کوي دغه تاسو زما خواته دغه ګلالي ماشومان ګورئ چې راځي او دلته په دې جوړ کې لامبي نو ستاسې نوم دی ضیاء الرحمن ضیاء الرحمن څنګه ښه یم ستا کور هم دلته نږدې دی ښه نو ته به زمونږ د لیدونکو سره څه شریکې شعر خو به ته یاد یا ټپه یا نعت یا څه شی هېڅ شی هم درته نه دي یاد ستا څه نوم دی عماد ته هم دلته اوسېږي عماد خو به یو څه وایي عماد تکړه ماشوم وایي ګل خو د ګلاب دی دا نور هسې ګلونه دي مرد شهادت دی دا نور هسې مرګونه دي عماد تکړه و په دې ټولو کې عماد تکړه و چې شعر یې موږ ته ووایو نو ملګرو دغه ډېر یو ښکلی ماحول دی یقینا چې د انګام ولسوالي ښکلې ولسوالي ده خلک یې مینه ناک دي او راسره تم اوسئ نورې هم نندارې وکړئ وطن چې په یقیني ډول باندې جنت دی جنت موږ راغلو دلته د انګام کې یو ځای ته کېناستو نو په سر مو دغه ونه ده دا نه د توت ونه ده نه د سپېدار ونه ده د یو میوهدار بوټي ونه ده او دا تاسې کتلی شئ چې دا دی سره املوک نو دغه ډېره غټه ونه ده او تقریبا چې په زرهاو دانې په دې کې شته دی د سور املوک نو داسې په لاره باندې په هر ځای کې هم داسې هغه څوک چې غواړي چې د دې نه یو څه وخوري نو هېڅ پابندي پرې نشته دی همداسې قسم بوټي چې څه ډول بوټي غواړي هماغه دلته شته دی دغه د یو داسې څیز ونه ده چې دا لومړی ځل دی چې زه یې ګورم او په دې هم باوري یم چې کتونکي کې به هم ډېر ملګري دا لومړی ځل چې ګوري وې دغه چې دا د تور املوک ونه ده تور املوک په عامه اصطلاح کوچني چې وي هماغه د هغو ونه ده تور املوک نو د دې تر څنګ په دې تور املوک کې یو کور ونه هم شته دی چې همدې طرحه دا غریزه سیمه ده او داسې میوې لري چې د سړي ذهن ورته حیران شي ملګرو دغه ماشوم ته مخکې ویل چې موږ دلته راغلي یو چکر ته او باید لاړ شه شلومبې راوړه نو دا لورې کور دی دې نه موږ چې کوم ځای کې وو او دغه دی راغلی شلومبې دې راوړې ماشومه
کور دې کوم ځای کې دی؟ بره هغه سر کې. نو تاسې لیدی شئ دا شړومبې د ماشوم راوړلې له مینې او خلوص یې مننه. ته دې ته ترې راواچوه. یقینا چې ډېرې خوندورې او بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ جنتي سیمې د انګام ولسوالۍ ته راغلي یو او دلته اوس راسره یو دوه ځوانان ولاړ دي، جاوید جان او ظهور جان. دوی هم د جمعې ورځ ده د چکر لپاره دغه سیمې ته راغلي دي. نو ستړي مشئ. خیر اوسې مننه. تم ستړی مشئ. خیر اوسې مننه. څنګه د جمعې ورځ او دغه د انګام ولسوالۍ ته د چکر لپاره راغلي وئ، کوم د چکر نه مو څه خوند واخیسته که نه؟ بلا خوند مو له چکر څخه واخیستو، ډېر خوند یې وکړ. ځای څنګه و؟ سیمه څنګه وه؟ ښایسته سیمه ده، دا شنه دره ده، ښایسته چکر دپاره ډېر ښایسته ځای دی. بس چې تاسې له چکر نه خوند اخیستی دا غټه خبره ده. نو زمونږ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو ته به ته څه وړاندې کړې ظهور جانه؟ که شعر ټپی ترنمي هر څه هغه نه به یې وروسته زه به درته یوه ټپه وکړم چې وایي ژوند په مرچکو بدرګه کا، ژوند مرګ ناڅاپي دی ډېر یې وړلو ګلونه. هی هی ډېر ښه دی. ته ترنم به هم راته کړې، د هغې نه مخکې به جاوید جان نه یو څه واورو چې څه لري زمونږ لیدونکو ته. مننه. ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم. ما نه ویل چې داسې به تنها شم مړ به نه شم. ما نه ویل چې ستا نه به جدا شم مړ به نه شم. هی هی ډېر ښه دی. دا ستا په سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې ولیدلې. دا ستا په سترګو کې اوښکې هغه یو ځل مې ولیدلې، کیدی نه شي چې بیا به په خندا شم مړ به نه شم. هی هی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه، ډېره مننه. د منصور صاحب بیتونه یې وویل، نو ترنم به له تا نه اورو. شاداب صاحب مرۍ مې یو څه خراب هم ده، خو زه ادبي تنده به مو وایي چې او ښه دی چې ستا د لورې وشو او چې ملامته درته زه نشم مینا، او بېګا په کور کې ټول راټولو او ته پکې نه وې، ما دې وکړه ارمانونه. او زړګی کلک لکه سندان شه، یار د رقیب په لورې ځي بیا نه راځي نه، او زړګی پام. بس ډېره مننه په ډېر خوږ غږ او ډېره ښکلې ټپې. خدای مو راته ژوندي لره. درنو ملګرو د پامیر ټي وي قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته مو د انګام ولسوالۍ ښایستونه او د هغه سیمې خلک وښودل. یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره راځم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.